قل متاع الدنیا قلیل، ووایه د دنیا متاع ډیره لږ ده. کمثل غیث اعجب الکفار نباته، د هغه باران په څیر چې د ګیا راشنه کول یې کروندګر حیران کړي وروسته وچ شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم هغې ته د لږ او ناڅیزه په لفظ اشاره کړې ده چې د هغې د ناڅیزوالي او بې اهمیته والي مفهوم وړاندې کوي. انبیاو او رسولانو علیهم السلام د دنیا له واقعي څیرې څخه پرده لرې کړه او خلک یې په دې پوه کړل چې د میاشتې د وزر په کچه ارزښت نه لري. دا دنیا یو غولونکی سراب او ژر تیریدونکی سیوری ده او د هغه کوچني کور په څیر ده چې له شګو جوړ شوی وي او هیڅ استحکام نه لري.